أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. حاميم والکتاب او قسم دے پا کتاب باندی المبین چی واضح دے اخکار دے. انا بشکمگا انزلناہو نازل کردے دے دا فی لیلت مبارکت پشپی مبارکہ کی. انا بشکمگا کننا اومنگا منذرین یر ورکون کی لیلت مبارکت د دې اشاره واضحه دلیل سره پکې چا شک کړي نه دی چې دا ليله القدر ته ویل کی. او دا د قران کریم مخکې ما تاسو ته دی باندې تفصیل سره درس کړی دی بیان کړی دی چې قران کریم کې چې کوم ځای کې پوېږي نه نو وا بړې بل آیت ته وګورئ چې بل آیت د دې دلیل کې د دې په تفسیر کې شته او کنيشته چې هغه واضح وي. نو دلته الله تعالی عام ذکر کړی دی لیلۃ مبارکه شپه. خدغه مبارک شپه الله تعالی په بل ذکر کړی دی ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما. نو قران نازل کړی دی په لیلۃ القدر کې. نو قران نازل شوی دی په رمضان کې. معلوم شو چې لیلۃ القدر په رمضان کې ده. اوس دمغه مزید تحقیق او معلومات کو چې آیا دا په رمضان کې ده کنه ده کم ذکر ده څومره ده. نو بیا موږ چرته بوزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ته بوزو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واضح حدیث دې باره کې چې دا په رمضان کې ده دا په اخیری لس شپو کې ده. په لس شپو کې به د امکانات پتا کو شپو کې دي پتا کو کې ډېر امکان په درويشتم او په وشتم کې ده په دې دوه کې ډېر امکان په وشتم کې ده. او دا الله تعالی دا سه پټه ځکه ساتلې ده چې انسان ډېر زیات تلاش کوي هغه تلاش هم اجر باعث شي د لپاره د بدلې او هغه نه له عبادت هم ډېر وشي ورته اگر زیات عبادت وشي نو دی وجنه الله تعالی پټه ساتلې ده. بیا بعض خلکو زمونږ خاص کر زمونږ چې دا قبوري شریعت ولدي دوی دینه جوړ کړل چې فیلالت مبارکتنا درجه پنځله سمش پدا او د دې هیڅ دلیل نشته. هیڅ دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نشته. د دیش په باره کې چې کوم احادیث خلکو را جمع کړي دي او د اخبارونو لوی صفحې نه ډکې اخبارونو کې او د عام داسې مصیبت ته زمونږ په دې معاشره کې داسې ډېر مصیبت راغله ده چې یو خبره مشهور شي بیا ټول خلک د ماغه تشهیر کوي بغیر د دلیل نه بغیر د تصدیق نه. حالانکه تاسو قران کریم کې بار اوریدل چې په شړاندو پسې مزه تحقیق کوي او تحقیق د پاره ګرانواله نشته. بیا هغه د پاره چې کم احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیلۃ القدر باره کې ویلي دي یا د شپې اخره حصے باره کې عام احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ویلي دي هغه عام شپه باره کې دي هر شپه باره کې دي هغه ټول دی راجمع کړی دي په دې شپې ورننه بستلي دي. او عام سړی ته چې وایي چې او ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویل ونه وایي حدیث ته الته لیکلي دی وایي مسلم شریف. ما ته اکثر خلک وایي به ټلیفونونه کوي او دغه کوي ځکه چې دې خبرو تردید کوم چې تردید دې کوم یا پښتنه مو معنا کوي ځین کې خدای غم شک پیدا شوی خو یې کنه هغه شک لري کوي وینا الته حدیث لیکل دی. نو ته د کتاب د اخبار نه لګ مخ واړه لګي بند کا او هغه حدیث کتاب ور پسې راواله او دغه الفاظ او دغه غلط اندازه ولګوا چې هغه سباري کې الله تعالی فرمایي. نو دیو جنا دا بدعت او انتهایی گناه ده شدید ترینه گناه ده. دا د شیطان یو طریقه ده د دې لپاره چې تا هغه اصل ځای نه خطا کی په بل ځای ورننه باسي. دا طریقه ده شیطان چونکه په لیلۃ القدر کې ډیر زیات الله تعالی برکت اچولې ده. ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر او دا خیر من الف شهر د زرو میاشت نه د عبادت بهتر ده. نو دا په شیطان چر دخلږي. نو دی وجنا خلک تقسیم کړي دي بل طرف ته بیا په دې کې بدعت کوي بیا چې هر څومره ورته وای بیا چې ډیر منشم نو هغه پټ پناه عبادت خو بیا هم کوي
شپه تیرې او سبا روزه ساتي نو روزه بد نه ده خو دې په پرونه مو ساته په سبا مو ساته 15 ورځې بعد مو ساته 15 ورځې مخکې مو ساته په دې کومه او چې ډیر زیات مطمئن شي مطمئن کې بیا غنبات چرته وای چې را بس ز سیده دا روټي خو چاته ورکما یعنی کم از کم چوری موری او یا خواږه چې پخکړی دا خو کوم منی کیږي بیا نه او الټا الزام بیا پتا لګی نو دا د دې لپاره بیا تاسو ته د مسلسل درس کې ما خبر اوکړه یو بیا او کوم داسې اخبارونو کې یا داسې کتابونو کې چې عام طور باندې خلکو لیکلي وي دا غي لک تحقیق کوي او ما تاسو باندې الحمدلله دا دوه کتابونه واغستل زړه زیات په خوشاله ام الحمدلله دا تاسو بار مطالعه کوي ابتدا کې بل ګرانواله وي ابتدا کې بل ګرانواله وي په بخاری او په مسلم کې خو چې تاسو دې سره دلچسپي وي او چې دلچسپي وي او تلاش کوي او بار ګوري بیا ول تعالی تاسو ته شرح صدر نصیب کی ولې تاسو د صحابه کرامو نه د علمي انداز کې کم یې ها دا غي درجونه موږ ډېر کم یو دا غي پاکوالي نه موږ ډېر کم یو دا غي د ایمان حالت نه موږ ډېر کم یو خو چې کم صلاحیتونه الله تعالی ننني خلقو ته ورکړي دي دا ډېر اعلی دي د معمولی غونډه ماشوم پیدا شوی نه بیا به هر هغه خبرې پويږي چې هغه به مخکې موږ د وسینی په کالونو کې دومره فرق راځي چې ورستنه ماشوم د مخکینی د ورستنی مقابله نشي کولای نو اسانه خبر هم د کدا نو دی وجنه دا ډېر عبادت دي زمونږ په دي خلقو کې دي او بیا بغا شروع دي دا بدعات دي او دا بدعات باندې الله ناراضه کیږي دا سبب د اجر نه ده بلکې سبب د گمراهی ده او هر گمراهی به جهنم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دی وجنه ما تاسو ته دی باندې تفصیل سره خبر اوکړه مونږ نازل کړی دا قران په مبارک شپه کې یعنی په ليله القدر کې ان كنا بشک یومغه منذرین ير ور کون کی فيها پدې کې پدې شپه کې یفرقو فیصله کول شي کل امر دهر یو کار حکیم د حکمت طرفنا فیصله خو مخکینه شوی ده ځکه چې الله وایي چې کلم بند ده او دا لیکل आवाज بند شوی ده څه چې کیږي ټول مخکینه لیکل شي بیا الله تعالی دلته سوای نا فیصله اگر رجستر او احکامات دا صادر کیږي د الله طرف نه فرشتو ته پدې کې لکه څنګه چې موږ فیصله وکړو او بیا دا غیبرت ورته لاندې چې دا نن ورځ لپاره دا کار دی سبا لپاره دا کار دی میاشت لپاره دا کار دی او حال دا چې هغه فیصله موږ د ټول کال منصوبه بندي موږ کړی او میاشت موږ غوړ کوو نو موږ غواړو الله تعالی په خپل علم کې یا په لوح محفوظ کې چې څه فیصله کړې دي د هغه نفاذ د پاره چې څومره په دې کال کې وی هغه الله تعالی په دې کې د فرشتو ته یا څوک چې د دې مامورین دي د الله طرف نه هغه ته حواله کړي ليله القدر الله یشپد عظیم شپد الله تعالی دې لوی اغور کړی د قران په بنیاد باندې امرن په وحی سره حکم دې من عندنا زمون طرفنا ان كنا بشک یومغا مرسلین راستون کی رالیګون کی دې رحمتن دا رحمت ته من ربک استا درب طرفنا انه بشک هغه هو السمیع او مغ اوردون کې دې العلیم او په هم دې رب السماوات اغرب د اسمانونو والارض او د زمکی وما بینهما او د هغه شی چې د دواړو په منځ کې دي دا غیم رب د رب معنا یاد ساتي د خار په مت ریږي خګه راي سره کمه معنی چې ماته واست کړی دي د رب پروردگار خالق بیا رازق بیا مالک او بیا حاکم دا کم از کم د تشریح کی راځي هغه څوک چې پیدا کړي هغه څوک چې ستاسو ضرورت پوره کوي هغه څوک چې دغه بلاس کې ته اختیار دی هغه څوک چې د فیصله اختیار هغه ته حاصل دی او دا فیصله یوازې بس بلونو کې نه غوړ الله فرمایي په دې ځمکه کې هم تا د پاره چې کوم نظام الله جوړ کړی دی د هغه فیصله الله کړی دی په قرآن کې هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې هم الله فیصله کړی دی او دا هغه فیصله اختیار الله ته حاصل دی بل هیڅ چاته هغه حاصل یا بدلولو غنښت یو خبره ذهن کې شاید تاسو سوال راځي چې الله خو هر خبره په قران او حديث کې مونږ نه ده خودلې چې هر خبره نه وي هر خبره ته وایي چې خودلې ده هر وخت وایي نو هر خبره خو نه ده خودلې نو دا خبره ستا صحیح ده دینه مراد ده چې کومه خبره الله خودلې ده په قران کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په عملی ژوندۍ کې دې مطلب دا ده چې په دې باندې ته مکلف یې دا به ته معنی خامخه او چې کومه هغه خودلې نه ده دې مطلب دا چې په دې کې ته آزاد یې دا د الله مهرباني ده بیا ان دا نه خودلې مهرباني ده دې لپاره چې ته آزاد یې باغی کې پابند نه لکه مثلا الله دا نه دی ویلي چې کور 3 کمرې جوړ کا او کلس کمرې جوړ کا مونږ الله په دې پابند کړی نه خپل وسته ګورا کدو کمرې دی وسره چې دو جوړاو او کشل دی وسره چې ګنو شل جوړه کا الله پابند نه دی خو الا دا چې غرور پکې نه صحیح ده اومدارنګي کپڑے دي سپین رنګي واچو